د طالبانو مشر ملا هیبت الله بیا څه ویلي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG+ چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه تازه ځانګړي فرمان کې ویلي چې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت ضرور او په خبره یې هیڅوک ښځې په زور سره په نکاح کولی نشي. د طالبانو مشر په یاد فرمان کې همدارنګه راغلی چې ښځه آزاد انسان دی او هیڅوک یې په بدل بدو کې نشي ورکولی. په یاد فرمان کې راغلی چې ښځه د میړه تر وفات وروسته تر 4 میاشتني عادت تېرولو وروسته د خپل اختیار څښتنه ده او په خبره لیور او بل کوم څوک یې په زور سره نشي په نکاح کولی. په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول یوه جدي ستونزه ده چې پخوا یې هم په اړه اندېښنې ښودل شوي دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.